أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې مو کفار په غوښو ولي فقط خپل ځانونه په زغرو د غوښو څخه ساتي او خپل غش وساتي، حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری وو، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړ. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظونو ټولي د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبد الاسد المخزومي و. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغرور سړی و. دا د قریشو د لشکره څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه وبچشم یا به ورنړوم او یا به دغه حوض سره وجل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر وو چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع شو. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په تور ووهه او پښه د پونډۍ پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو طرف ته ویني فواره وهي او غزار سو، خو په پروتي د حوض وخواته ورسکیږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سره د توري بلواري پر وکی او مړی کړي. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو څنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ پر راتلونکو بیاناتو کې ډېر ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره دروښیم. ستاسو دې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنگو کې جنگ لاس په لاس د توري او نیزه وهل و. د نن ورځې پر ډول توپ، طیاره، توپک او بمان نه و. نو د جنگو عادت داسې و کم وخت چې بدوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یو طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آسپور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپل پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالي او میړنیو. په میدان کې به ودرېدي او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کی. د دې کار څخه به دغه فارس او پهلوان دوه شی مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس پسترګ ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندۍ پاتې شوي و. او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لشکر څخه ډیر لري کې حماس او دلاوري پکې پیدا سي. نو دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغه سي د اشعار په ویلو په غرور او کبریا ورووتی، لکه د نن ورځې کشتي یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنگ شروع شو، په تورو به سره وهل. هر یو به د پهلواني حرکتونه، حمله او دفاع، چالاکي او چسپاندې ښکارا کول ترڅو چې یو به ووجل شو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لشکر پر لشکر حمله وکړه. عمومي جنگ به شروع شو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې شوې ده او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلواني وویل سي دغه د دوه پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. برته قصه تراس د جنگ تر شروع د مخه
د کفارو د طرفه 3 پهلوانان راووته چې دا نفر د قریشو د هغه شو فارسانو او سردارانو څخه او ټول د یوې کورنۍ څخه. دغه نفر عتبه ابن ربيعه او د دورور شیبه ابن ربيعه او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه. 3 نفر چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. اول څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه 3 نفر وروته چې یو یې عوف ابن الحارث او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه و او مور یې عفراء رضی الله عنها ده او دریم یې عبد الله ابن رواحه. د انصارو څخه دغه 3 نفر د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې د پاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل نو یې پوښتنه ځنې وکړه ویل تاسو څوک یاست؟ انصار خپل ځانونه وروښول هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسو ښه قوم یاست نسب ملور اشراف او زموږ سیالان یاست خو موږ ستاسو سره کار نه لرو بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا ناری کړه یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عبیده ابن الحارث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو یا حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو یا علی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو ورولارسي. دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قربانی په خپل اقربا ورکوي. دوی وروته او کوم وخت چې د کفارو مخته ودرېده هغه ورته ویل تاسو څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم وریاد دي. کفار ویل هو تاسو زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات وو د عتبه سره مقابل شو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل شو او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه ډیر ژر یې ووژل مګر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د توري واري وکي. دواړه زخمی شو او پر ځکه ولويده. په دواړو کې روح سته او ژوند دي خو د حرکت ولويده. علی او حمزه ژر ورغله عتبه یې ووژي او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه پرې سوی و د مسلمانانو لشکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غزا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینه منورې ته تله په لار کې وفات شو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړی و. کفار نور مبارزه او پهلوانی نه غواړي ځکه 3 سرداران یې په یو ور د لاس ورکړه چې دا و کفارو ته ډیره سخته ضربه و. دغه مبارزه اخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدی او بدبختی شروع و. په یو واره 3 نامتو فارسه او مشران د لاس ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله او په یو واره پر مسلمانانو هجوم وروړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې کفار یو ځای حمله کوي نو یې عجب امر وکړي. وی فرمایل ټول مسلمانان پر زنګلو کښېني. کفار ورته ګوري او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې وو چې حمله به کول او زغستل به بیا به حمله کول او زغستل. لکه زموږ په وطن کې د چړو جنگ چې ودې جنگ ته په عربي کې کر و فر وای. واری وکه او وزغله بیا واری وکه او وزغله. د عربو په جنگ کې دغه طریقه زده و. نورې طریقې نه وي ورته معلومه مګر اوس یو صف د جنگ د پاره پر ځکه ورته ناشتي او جنگ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنگ دی مګر دا په جنگ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر امر کوي چې پر زنګنو کښېني او خپل ځانونه د غش څخه په زغرو سره ساتي. حتی مسلمانانو پر زغره هم نه درلوده ځکه دوی د جنگ د پاره نه وراوتلي. نو هر یو چې زغره درلوده ځان او د بغل ملګری پساته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږدئ چې کفار حمله وکړي کې په غشو وشتلاست ناست اوسئ او ځانونه په زغرو ساتئ
او کم وخت چې کفار نږدې درته راغله په یوه وار ټوله پر راوغورځئ د یوه سړي حمله پر وکړئ. د عربو دا قسم جنگ نه زده، هغه یوه معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنګېده. خیر ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کیږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غوښه ولي پر مسلمانانو د هر طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر مریی چې مهجع نومېدی یو غشي ومشتي او شهید سو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مریی مهجع اول شهید دی او دوهم غشي چې وشتونکي نو معلوم او څوک نسو پوهچ د کومه طرف راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنہ ومشتي او هغه هم شهید سو. دغه دوه نفر د بدر د غزا اول شهیدان دي. او بیا پس له جنگ دغه حارثه رضی الله تعالی عنہ مور ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله او جړلې ویل یا رسول الله د حارثه د حال می خبره ک ځکه حارثه د مخ تر دې چې جنگ شروع سي ووجل سو او په نامعلومه غشي ووشتل سو. دا هم نو معلومه چې چا ووشتي. نو مور یې خفاوه ځکه زوی په جنگ کې ګډون هم ونه کوي. نو دا په تشویش کې و چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی کیا. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل د حارثه په حال می خبره که په جنت کې وي خو صبر به وکم او که غیر له جنت څخه وي د مور زړه دی د دوزخ نوم یې نه یاداوه. نو ویل که غیر له جنت څخه وي الله عزوجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې جړه د ځان وهل او کالی څیرل او دغه کارونه لا تر دغه وخت نه حرام شوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لو خبر ورته وکړه او وی فرمایل یا ام حارثه ویحک ایا تلونی سوی د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی بلکې اته جنتونه دي او استادوی دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسیدلی دي. ورونو دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنگ کې شهید سي دغه مقام ورکول کیږي. نو ام حارثه خوشاله سو او رهیسه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته شور نږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې اوس نو جنگ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنگ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل او دی علیه الصلاة والسلام وهغه خپل ځای ته چې د لشکر تر شا یا د لشکر تر څنګ جوړ شوی وو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ملګرتیا ولاړی. هلته المنز او دعا کوي ځکه چې اوس جنگ شروع دی او د جنگ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وظیفه ورسپارلې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي. وای الهی هغه وعده چې در سره کړی ده هغه را پوره کړه. دغه دعا په وخت کې هلته جنگ ډیر شدید سو او د جنگ ژرنده په ډیره تیزی سره ګرځیده. جنگ وهغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دعا کې وای الهی کته نن ورځ دغه مسلمانان هلاک بیانو پمځکه کې ستاده عبادت لپاره څوک نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کوي خپل رب ته عجز او زاری کوي. دون عجز او دعا یې وکړه چې تر دغه د مخه یې هیڅ کله په دعا کې دون ډیروالی او عجز نو کړی. دون دعا یې وکړه چې د اوجو څخه پټول وېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې پټو پر اوجو ور پورته کوي او ویل یا رسول الله قسم په الله چې ستا رب ته نکشته کوي او نزل کوي. دغه دعا دی بس او کافی ده بس ته وخپل رب ته ډیر عجز وکي. په دغه وخت کې الله عزوجل و ملائکه ته امر وکي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکي. الله عزوجل د سوره الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در پیاد ک چې ستا رب و ملائکو ته وحی وکړي چې مؤمنانو ته وایي چې بشکه په نصرت او کومک زستاس سره يم
نو اے ملائکو تاسو هغه کسان ثابت کړئ چې مؤمنان دي او ژربه بیره د هغو کسانو په زړه کې واچوم چې کافران سوي دي او الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل کړي چې زبه زر ملائکه پرله پسې ستاسو د کومک لپاره درولېږم. الله عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین، یعنی بشک ز کومک کوونکی یم ستاسو سره په زرو ملائکو چې پرله پسې به درتون کوي، یعنی په یو وار سره ناراضي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه پریشانی چې یوړي او بیا یې سر راپورته کوي ویل یا ابابکر زیری درکوم دغه جبرئیل دی راغلی او د آس پر پښو یې ګرځ پروت دی. او په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابابکر زیری درکوم د الله عز وجل نصرت راغلی، دغه جبرئیل دی چې د آس قیزای نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرځ دی. ملائکه راغله چې په دغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. ورونو د بدر تر غزا د مخه په هیڅ جنگ کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنگ دې هم کړی وي. په هیڅ جنگ کې او هیڅ کله نه د پیښه شوی چې ملائکو دې جنگ کړی وي مګر غزوه البدر اوله معرکه او اول جنگ دی چې په هغه کې ملائکه جنگ کوي، ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې د اول وار د پاره پیښیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره اغوسته و او دغه آیات شریفه وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر، چې دا د سوره القمر 45 نمبر آیات دی. یعنی جرد چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته به په جنگ کې شاوي ور وګرځوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو مټ خاورې واخیسته مخ پر قریش ودرېدی او وی ویل شاهت الوجوه، او دغه خاورې د کوپارو پر طرف ورغورځولې. د مشرکانو د لشکر ځینې کوپار چې بیا په ورسته کې مسلمانان سو هغه وایي په والله په مشک داسې څوک نسو پاته چې وسترګو پزي او خلیته دې دغه یو مټ خاورې نه ورسېدل او هر یو دغه خاورو په سبب سترګې مشلې. او دغه خاورو وشتلو په باره کې الله عز وجل د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې تا دغه وشتل وکړه دغه وشتل تا نه دی کړی مګر الله دغه وشتل کړی و. ځکه د بشر وشتل داسې نه وي چې یو مټ خاور دی د پوره لشکر وسترګو ته ورسیږي، دا وشتل د الله عز وجل وشتل و. په دغه جنگ کې بشر یا مسلمانان یو آله او وسیله و، خو په حقیقت کې دغه جنگ ترتیب د الله عز وجل د طرفه څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل آخري اوامر ولشکر ته صادروي او وی فرمایل ټینګ ودرېږي قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی، هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکړي او په داسې حال کې ووجل سي چې پر دشمن ورهوي او د تیښتې په حالت کې نیوي، الله عز وجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کی. او وی فرمایل وهغه جنت ته ور ولاړ سي چې بر یا عرض د اسمانو او مځکه پر اندازه دی. دلته یو صحابي ولاړ وو چې نوم یې عمیر ابن الحمام او یو سوداني خرماوي په لاس کې وي چې خړلې ویل یا رسول الله څنګه دی وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عمیر والله یو ستاسو څخه نه وجل کیږي مګر هغه به وداسي جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکه او اسمانو پر اندازه دی. عمیر ویل بخن بخن، دا یو عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کیږي چې یو شی ډیر ښه او پر طبيعت برابر وي. نو عمیر ویل بخن بخن. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په څه سبب دې دا جمله وویل؟ دا ویل زما او د جنت په مابین کې بل شی نسته بیل دې څخه چې دغه کفار به ووجني. والله یا رسول الله زما دا امید دي چې زه دغه جنت د اهل څخه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ته دغه جنت د اهل څخه یې. عمر وهغه خرما او توکتل چې د پلاس کې وي او ویل کدوونه صبر وکم چې دا خرماوي خرم دا ډیر اوږد ژوند دی،
نو یې هغه د لاس خرماوي وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه، نور یې هم مړ کړه او دی هم شهید ووژل سو. عمیر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی. دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اطاعت او پر جنت وو. دونه صبر یې نه وکي چې دغه څو دانې خرماوي وخوري، ویل دا ډیر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو شوق و جنت ته دغسې وي چې وفي سبیل الله شهادت ورځغلي که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفرا ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوښۍ څخه خاندي، یعنی د بنده په کم حال خوشاله کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دشمن په مابین کې لڅ غوټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوسته و وکشه او وی غورځول، تر یې واخیسته او په دشمن ورننوتی، تر هغه یې جنگ کاوه چې شهید ووژل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکي، په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنی هجوم سپک سوی وو، حماس یې پاشل سوی وو. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډېر اثر وکړ، ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې وه، د مخه دوی ناست وه، خو اوس د خپل اعلی قومندان د امر سره سم یې په یوه داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دشمن ته ډېر تریخ و. نو مسلمانان د دشمن په صفو کې پرله اوښته او د هغو غاړې یې پرې کولې، او دې بیا نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې زغره اغوسته ولاړ دی او په پوره یقین او صراحت سره وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر. نو مسلمانانو ډیر شدید جنگ کاوه او ملائکو یې کومک کاوه. د بدر په غزا کې ملائکو داسې ګډون کړی دی چې جنگ یې هم کاوه، ځکه پس له هغه څخه چې جنگ خلاصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که غواړي چې هغه کسان چې تاسو وژلي دي او هغه کسان چې ملائکو وژلي دي سره وپیژنئ، د وژل شوو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوځلو په آثارو او علامو پسې وګورئ. پر هر مړي که د سوځلو علامه وه هغه ملائکو وژلی دي، ځکه ملائکو د اور په تورو جنګ کاوه. صحابه کرام وایي موږ په وژل شوو کسانو کې وکتل رښتیا هم داسې کسان وه چې سوځل شوي وه. ابن سعد د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یو سړي سر پریسو، خدا به نه معلومه چې چا ووهه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د مسلمانانو یو سړي د مشرکانو په یو سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخي د وهلو आवाज واورېدی او د یو چا غږ واورېدی چې ویل یې را د مخه حیزوم، او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د مخ ته و سر یې پریسو. هغه مسلمان دغه قصه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل رښتیا وایه، دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه و چې خپل ملګری ته ورناري کړ او بیا یې کافر وواهه. ابو داود المازنی رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم، د مخه تر دې چې زما تور ورسیږي د سر په حواسو. زه پوه شوم چې دا د بل چا واری وو چې سر یې ورپرې کړ. مقصد دا چې د بدر په غزا کې ملائکو عملی ګډون کړی دی، بیل بدر څخه بل هیڅ داسې جنگ نشته چې په هغه کې د ملائکو په خپل جنگ کړی وي. فقط دغه یو د بدر جنگ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون پکښ کړی. هو د حنین په ورځ ملائکه د جنگ میدان ته حاضر شوه، خو جنگ نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عزوجل د طرف څخه دی، نصر د ملائکو د طرف نه دی. په جنگ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو د پاره فقط یو اطمینان او زیری وو چې مطمئنه اوسئ تاسو کامیاب یاست او شکست نه خورئ، مگر نصر او بری د الله عزوجل د طرف څخه دی. ومن نصر الا من عند الله. ابلیس علیه اللعنه
لکه د مخه چې مو درته وویل چې د سراقه ابن مالک په قیافه د مشرکانو سره راغلی وو او د اولې ورځې څخه بیا تر اوسه نو ځینې جلا سوی. اوس چې ملائکه او د هغه کارونه ولیده چې په مشرکانو یې کوي میدان یې پریښاوه او رهیسو. حارث ابن هشام چې تر اوسه هم د سراقه خیال پر کاوه پورې ومشتي چې چیرې ځي. ابلیس پر ځګر ووهه هلته یې وغورځاوه او دی بیا په تېښته سو. مشرکان ورته ویل چیرې ځې یا سراقه؟ آیا تا نه ویل چې زه ستاسې ملګری یم او ستاسې څخه نه جلا کېږم؟ ابلیس ویل زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ. زه د الله څخه بیریږم او الله د سختو عذابو خاوند دی. او بیا په تېښته ولاړی. د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه اللعنه وو کم سو او د مشرکانو په لشکر کې د ماتې او وارخطایي علامې ښکاره سوې. د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي او جنگ و پای ته نږدې کیږي. د مشرکانو څخه یو په متفرقه ډول د میدان جنگ څخه وځي او مسلمانان په پسې دي یا یې وژني یا یې بندیانوي. مګر لوی طاغي د دې امت فرعون ابو جهل کوم وخت چې په خپل لشکر کې د اضطراب علامې ولیدلې کوشش کوي چې دغه د ریګو کوټه د دغه سیل په بخ کې ودروي او غوښته چې خپل لشکر دلاوره کړي. نو یې په کبر او غرور خپل لشکر ته وویل پام کوئ چې د سراقه خیانت او تېښته په تاسو کې وارخطایي پیدا نه کړي. هغه د محمد سره دغه وعده درلوده او پام کوئ چې د عتبه او شیبه او ولید مرګ مو وارخطا نه کړي. د هغو څخه تلوار وسو. زما د پلات او عزا سره قسم وي چې موږ به تر هغو پورې ولاړ نسو ترڅو دوی پرسیانو ونه تړو. او زه نه غواړم چې ستاسې څخه دی یو څوک د دوی څخه یو څوک ووژني، یعنی وژنه یې بلکې دغه ژوندې نیسي د پاره د دې چې دغه د دوی بد عمل و دوی ته وروشي. مګر ډیر ژر ودته دغه خپل طغیان او تکبر لویی او خودبینی حقیقت ورښکاره. لږ وخت نو تیر شوی چې د لشکري د مسلمانانو د هجوم و مختصره پاشل کېده. هو په خپل د ابو جهل پر شاوخوا د مشرکانو دون ډلې د ساتنې د پاره ولاړ وي لکه پر د چې د تورو قفس را ګرځېدلې وي او د نیزو ځنګل پر جوړو. مګر د مسلمانانو طوفاني هجوم دغه د تورو قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل یې ورېوي او سرکشه ابو جهل ښکاره. مسلمانانو دی ولیدي چې پر آس پور دی او شاوخوا ګرځي. خو مرګ په دې انتظار وو چې د ویني د دوو انصاري ځوانانو د لاس څخه وچشي. د انصارو څخه دوه نوي ځوانان چې یو یې معاذ او بل یې معوذ نومېده. ورونو په دغه نومو کې د سیرت په کتابو کې اختلاف شته. څوک وايي معاذ او عوف نومېده چې دواړه د عفرا رضی الله عنها زامن دي او څوک وايي چې د یو نوم معاذ وو چې د عمرو ابن الجموح زوی وو او بل یې معوذ نومېدی چې د عفرا زوی وو. موږ به دلته هغه روایت بیان کو چې معاذ او معوذ وو. دغه دوه تازه او د لږ عمر ځوانان وو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وايي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او قطار کې ولاړ وم چې خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې و یو طرف او بل طرف ته ولاړ وو چې د یو عمر 15 کاله او د بل عمر 14 کاله را معلومېدي. هلوکان او تازه ځوانان دي او دا هغه هلوکان دي چې د جنگ په شروع کې کم وخت چې عتبه او ولید د مبارزې د پاره پهلوانان وغوښته دوی وروته و جنگ ته په ډیر شوق کې دي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وايي کم وخت چې جنگ شروع شو خپل شاوخوا ته مې وکتل و دواړو بغلو ته مې ځوانان هلوکان ولاړ دي. زما په زړه کې دا غوښتنه او آرزو و چې کشکې مې وڅنګ ته تر دوی یو څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای. داسې څوک وای چې په جنگ کې عادت او تجربه درلودلای او دا داسې هلوکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار د پاره د جنگ میدان ته ورځي. صحیح ده ځوانان دي، احساسات او حماس لري، د جنگ شوقان دي، مګر په ژوند کې دا اول وار دی چې جنگ کوي، د جنگ تجربه نه لري. خدایو را نږدې شو، قرار یې په غوږ کې راته وویل نه غواړي چې د هغه بل ملګری واوري. ورونو ښه متوجه شئ، اسلامي ځوانان دغسې لوړې ارزوګانې لري.
نو یې په غوږ کې راته وویل اکا ته ابو جهل پیژنې؟ ما ویل هو. ولې د هغه پوښتنه کوې؟ ویل اوریدلی مې دي چې ابو جهل هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر هر چا زیات آزار ورکړی دی. ما ویل هو دا صحیح ده. نو دا ویل راویشه. ما ویل د چیش لپاره؟ ویل قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په لاس کې دی، کومې ولیدي تر هغه به زما سایه د سایه څخه جلا نسی تر څو چې په مشکې هغه څوک مړ نسی چې د مخه یې اجل پرسوي وي. دا څونه همت او مړانه ده، غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووجني. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ وايي زه په تعجب کې سوم او ځوان ته مې وویل کومې ولیدي در وبې شئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وايي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان را نږدې سو او په غوږ کې هغه خبره راته وکړه چې هغه بل راته کړې و. عبدالرحمن وايي د مخز ما د زړه غوښتنه دا و چې وڅنګ ته می تجربه ناکه او په جنگ په خلق ولاړ وای، مګر چې د دوی دغه همت او مړانه می ولیده خوشاله سوم چې دوی غوندې همت ناکه ځوانان می وڅنګ ته ولاړ دي. ځکه دا څونه همت او دلاوري ده چې په جنگ کې په بل چا غاړه نه باسي او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووجني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وايي لږ وخت وروسته ابو جهل ښکارا سو چې پر آسپور په خلقو کې ګرځېد، مګر داسې معلومه دي لکه درخت په ځنګل کې، یعنی د د ساتنې لپاره شاوخوا ډیر خلق پر راګرځېدلی و. په ځنګل کې هم درخت ډیری وي، نو د ابو جهل پر شاوخوا هم ډیر خلق و، ځکه دی د لشکر مشر او د کفارو په لشکر کې هغه مهم سړی و. نو خود مشرکان پر در راګرځېدلی و چې پر هر خوا د حرکت کوي، مشرکان ورسره دي او ساتي. نو مې ودغه دوه ځوانانو ته ویل هغه پوخ سپنجري سړی ویني چې شاوخوا خلق پر راګرځېدلی دي؟ دوی ویل هو. ما ویل دغه هغه سړی دی چې تاسو یې پوښتنه کول. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ وايي ما لا خپل خبره نه و پوره کړې چې دوی لکه دوه غشي پس غستا پر هغه طرف ورهیس و، هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل وردمخه سي څو د کفارو ولشکر ته ورسېده. هغه خلک چې د ابو جهل پر شاوخوا و پرې وهي څو ابو جهل ته لار پیدا کړ. کوم وخت چې ابو جهل ته ورسېده دواړو واري پر وکی، یو هم په تور ووهه او بل هم. ابو جهل غزار سو. دا د برېښنا په شان یو نابوبره حمله و، ترڅو چې خلک په هیده چې څه قصه ده دوی خپل مقصد حاصل کړی وو. د کفارو لشکر په حیرت کې دي ځکه هیڅ دغه نابوبره هجوم تصور نه کاوه. ابو جهل غزار سو، که څه هم مړ نه دی روح پکښې دی خو وینې فوارې دي وهي. او بیا دغه دوه ځوانان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله. د ابو جهل د وجلو حال ورته وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه ځنی وکړه چې پتاسه کې کم یو ووجي، هر یو ویل ما ووجي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل خپل تورمو د وینو څخه پاکي کړی دي؟ دوی ولیا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تور ته وکتل ویل تاسو دواړو وجلې دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو جهل سلبه یعنی د پات سامان و معاذ ابن عمرو ابن الجموح ته ورکړه، ځکه معوذ ابن عفراء په دغه جنگ کې شهید کړل شو. په جنگو کې دا قانون وو چې د وجل سوي سړي پات سامان د هغه د قاتل وو. ابن اسحاق د معاذ ابن عمرو ابن جموح څخه روایت کوي چې معاذ وویل د قوم څخه مې واورېده چې دغه ابو جهل دی، او ابو جهل داسې وو لکه یو درخته چې په ځنګل کې د ډیرو درختو په مابین کې ولاړ وي او څوک نسی ورتېرېدلی. معاذ د مشرکانو توري او نیزه چې پر ابو جهل د ساتنې د پاره راګرځېدلی وي د دغه ډیرو درختو سره مشابه کړي. او مشرکانو ویل و ابو الحکم ته څوک نسی ورنږدې کېدلی. ما چې دغه جمله واورېده ما دا د ځان وظیفه وګرځول چې زه به دی وژنم. نو د دوه طرف ته ورنږدې کېدم ترڅو چې موقع برابر سو حمله می پر وکړه. په توره می ووهه چې دغه ضربې سره پښه د پوندې په نیمایي کې په هوا سو. او وای د زوی عکرمه پر اوجه په توره ووهلم چې لاس می په اوجه کې پریسو، مګر پوست یې پاتو. دغه پوست په واسطه می لاس په اوجه ځړېدی. څنګه چې په جنگ داسې مشغوله وم چې لاس را څخه هیر کړي. دغه ورځې ډېر حسابه په دغه پریسي ولاس جنگ کاوه.
او پرې سوی لاس به مې په دا بل لاس شاته اړاوه. کوم وخت چې دغه پرې سوی لاس ډېر تکلیف راکړي نو مې پښه پر کښېښول او ځان مې لوړ کش کړي تر څو چې لاس مې د اوږې څخه پرېسو. ورونو دغه معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخت پورې ژوندۍ پاتو. او معاذ وایي په دغه وخت کې معوذ ابن عفراء رضی الله تعالی عنه پر ابو جهل چې زخمی پروت و راغلی د تورې داسې واره پر وکی چې د مرګ یې پر دغه حال چې په هغه کې لا یو څه ژوند وو پرېښاو او معوذ تر هغو جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. سبحان الله د واقعي مسلمان همت او شجاعت دغه او دغه نوي دا د 14 کلو هلوکان و او دغه همت او مړانه و. کوم وخت چې ابو جهل ووژل سو کفارو په تیښته شروع وکړه و هر طرف ته ځغلي ځکه مشر او قومندان یې ووژل سو. کفار تښتي او مسلمانان تر شا په پسې دي حمله پر کوي. په دغه وخت کې کفار هم وژل کیږي او هم اسیر او بندیان نیول کیږي او ځینې ځغلي. او یا نفر کفار ووژل سو او یا نفر بندیان ونیول سو. کوم وخت چې جنگ خلاصو هغه چې وژل کېده ووژل سو او هغه چې بندیانېده بندیان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک به وګوري چې د ابو جهل خبر را تراوړي. خلق ولاړ سو او په ابو جهل پسې په میدان جنگ کې په مړو او زخمیانو کې ګرځي چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر پیښ سو او د ابو جهل د ژوند اخیری لحظه وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل پښه د پر غاړه کښېښول او تر ژره ونیوي غواړي چې سر یې ورپریږي او ورته وایي آیا الله عز وجل ذلیل کړي یا عدو الله. ابو جهل ویل په چی شي ذلیل کړم؟ آیا په دې غم جنسم چې یو سړی مو مړ کړي او که تاسو تر یو سړی زیات وژلی دي؟ فقط یو سړی حمله را باندې وکړه وی وژلم. یعنی دا دونه کار نه دی چې تاسو په لوړ سي یا زه په ذلیل سم. فقط یو سړی حمله را باندې وکړه او زه وژلم. او بیا ابو جهل پوښتنه وکړه ویل په جنگ کې کامیابی او غلبه د چا ده؟ عبد الله رضی الله تعالی عنہ ورته ویل کامیابی الله او رسول الله لره ده. ابو جهل ویل دا قدرت او غلبه نه دي. دوی په دې سره نه لوړیږي چې د خپل قوم څخه یو څوک مړ کړي. تاسو د دې فرعون کبر غرور او لوی ته وګوري ویل دا قدرت نه دی چې دوی د خپل قوم څخه یو څوک ووژني. دا زما شرف دی چې دشمنانو نه یم وژلی بلکې خپل قوم ووژلم. دا مغرور او متکبر انسان د مرګ په حالت کې دی خو بیا هم د شرف دعوه کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پر ځګر ور وختي غواړي چې سر ور پریک. دلته نو ابو جهل سم ولیدي او وی پیژندي ویل ته هغه زموږ شپانه نه یې چې زموږ پسونه دي پیول. اعوذ بالله د ژوند په اخرو لحظو کې نه غواړي چې د هغه خپل خره څخه راکښته سي او هغه خپل کبر پریږدي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې وخت د مکه مکرمه د خلقو پسونه پیول ویل هو هغه. ابو جهل ویل والله ودیر سخت الوړي توخته ايش پانګيه یعنی وداسي سخت او لوړ ځای ته وخته چې څوک نسوای ورختلای چې مقصد خپل ځان او خپل ځګر او بیا ابو جهل وویل چې سر می پرې کوي غاړه می اوږده ور سره پرې ک چې سر می لوی ښکارس. تاسو دې ملعون ته وګوري پس لمرګ هم فخر او عزت لوی او عظمت غواړي. نور نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صبر نور توکي او سر ور پرې ک. ورونو عبد الله کوچنی ضعیفه او ډنګر سړی وو د حذیل د قبیله وو او په پخوا کې د قریش شپانو. ابو جهل چې واورید چې ابن مسعود مسلمان شوی دی ډیر په قهر سو او بیا یې عبد الله د مکه مکرمه پرې ولار ولیدي نو یې تر غوږ ونیوي او د جیب څخه یو میخ راوېستی د عبد الله غوږ پر دیواله ور میخ کی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دیواله سره ولار دی او غوږ یې میخ دی. دونه ویني ځنی بهېدلې وي چې تر مځکه رسیدلې وي. څو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی خلاص کړ. اوس دغه عبد الله د ابو جهل سر ور پېکی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورودي او ورته وایي چې دغه دی عدو الله ممرک. خود ابو جهل سر لکه د غوایي دونه غټ دی او ابن مسعود کوچنی سړی دی.
دا لوی سر نسی وړلای. نو یې د تورې په څوکه د ابو جهل غوږ ورسری کی او تناو یې پکښ واچاوه کشوي. عبد الله رهیدی سر پسسکیږي څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته کښېښاو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه قصه ده. ویل دا څوک دی؟ عبد الله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره ویل الله الذي لا اله الا هو، یعنی په الله پښتنه در څخه کوم، هغه الله چې بیل د څخه بل الله نشته. او بیا ویل الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. او وی فرمایل دا د دې امت فرعون دی. او عبد الله ته ویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن، یعنی ستا غوږ په مکه کې در سره کی او تا د غوږ دلته او سره هم بالا بود. دا یې ګټه ده. محترم ورونو، دغه جنگ په جریان کې نور ډیری واقعې هم پیښ شوې دي چې د مسلمانانو پر صادقه ایمان، پر ثابت عقیده، په جنگ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي. په دې جنگ کې پلرونه د زامنو سره مخامخ شو، ورونه د ورونو سره مخامخ شو. څنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف وو، نو د دوی په مابین کې فیصله په تور سره وسو. مظلوم د ظالم سره مخامخ شو او خپل د مظلومیت حق یې واخیستی. چې موږ د هغې جملې څخه یو د عمیر ابن الحمام واقعه، هغه چې خرماوي وغورځولې او جنگ ته داخل سو او بیا شهید سو، او بل د عوف ابن الحارث واقعه چې زغره وکشه او جنگ ته داخل سو او شهید سو. د مخه درته بیان کړې، خو زه به یو څو نوري واقعې دلته د مثال او نمونه پر قسم درته بیان کوم. اول د کفارو په لشکر کې یو سړی وو چې د اوسپنې د زنجیرانو کالی اغوستي و. د سر څخه تر پښو پورې په ټول بدن کې هیڅ ځای نه معلومېدی بل دوه سترګو څخه، فقط سترګې معلومیږي. او په جنگ شروع وکړ، پر هر طرف حمله کوي، وارونه کوي، چپا او راسته طرف ته وهل کوي، مسلمانان زخمیانوي. خو بل مقابل مسلمانان پر د وارونه کوي، دی وهي په توره، په نیزه، په غوشو، مګر د اوسپنې د زنجیرانو کالی اغوستي دي، هیڅ اثر نه پر کوي. مسلمانان د وهلو څخه عاجز شول. څه پوکي پر د هیڅ واري تاثیر نه کوي او دغه کافر ډیر مسلمانان زخمیان کړ. نو د مسلمانانو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله دغه سړي په عذاب کړو، خوږ یې کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورغ کړ. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی دی، ډیر قوي او جنگي پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې دغه سړي یو چاره وک، د وهلو لار ورته پیدا ک. مسلمانان د هرې اسلحه وارونه پر کوي او پر مشله، خو تاثیر نه پر کوي. خبره دا نه ده چې څوک واري نسی پر کوله، وارونه پر کیږي خو فائدہ نه لري، ځکه سر تر پایه په اوسپنه پوښلې دي. زبیر رضی الله تعالی عنہ وای ورغلم، شاوخوا پر وګرځیدم، ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سری وي یا به د بدن یو حصہ لڅوي، خو هر څه چې پر وګرځیدم بیل سترګو بل ځای نه معلومه دي. اریانم چې څنګه یې ووجدم. وای بیا هم پر وګرځیدم او دای چپا او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅ نسی پکولای. زبیر رضی الله تعالی عنہ وای نو د مخ د خوا ورته ودرېدم او نیزه مې شو ورته برابر کړه، شنو شان مې ورته ونیوي او د پرسترګه مې د نیزه واري وک. نیزه هم برابر ورغله او د پرسترګه ومشته او تر څټه ووته. دغه کافر په دغه واري ووجل سو او الله عزوجل مسلمانان د شر څخه خلاص کړ. ورونو په جنگ کې داسې نشان وشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګه هم نه ځنی خطا کیږي، دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت وو. دوهمه واقعه، قتاده رضی الله تعالی عنہ په دغه جنگ کې پر سترګه زخمی شو، توره پر مخ ومشته، مخ یې تیرسو او سترګه لاندې پر باړخو ولوېده، سترګه پر غوځ ډیږي او ویني ځنی بهیږي. نو د جنگ د میدان څخه ووتی، ځکه نور یې جنگ نسوای کولای. ځینو انصارو ورته وویل راسه چې سترګه دې در پریکو،
د ویل یا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونوینم کار نه پلرم چې هغه څه راته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پر دغه حال چې سترګه په زړیږي ورغلی. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس الهی معجزه ښکاره شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا قتاده راس. قتاده رضی الله تعالی عنہ ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته کښینستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سترګې ورپورته کړه، په هغه خپل غالب کې کښېښول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تیر کړ. قتاده رضی الله تعالی عنہ وایي والله نه په پوهېږم چې کومه یوه زخمي سوې وه، سترګه مې داسې سوه لکه اول چې وه. دا هم د نور معجزو تر څنګ یوه معجزه وه چې د بدر په ورځ ښکاره سوه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتلونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.